بسم الله الرحمن الرحيم. Class 9th Biology Chapter number 3 Biodiversity Lecture number 16. زمونږ ټاپک دی باینامیل نامنکلیچر. مونږ به اول نامنکلیچر لراشو چې نامنکلیچر څه ته وایي. نو نامنکلیچر چې کوم دی دا زمونږ سره نیمینګ سیستم ته وایي. یو داسې سیستم، یو داسې طریقه چې په هغې کې مونږ څیزونو له نومونه ورکوو، دې طریقې ته دې سیستم ته نامنکلیچر وایي. اوس د نامنکلیچر ډېر قسمونه دي، نو یو پکې زموږ سره باینامیل نامنکلیچر دی. باین څه ته وایي؟ ټو ته. او نامین څه ته وایي؟ نیمز ته وایي. نو یعنې مطلب د باینامیل مطلب دی ټو نیمز. یعنې مطلب د یو څیز نوم چې کوم دی نو هغه د یو زندهسر نوم، نو هغه به په دوو حصو باندې مشتمل وي، په دوو لفظونو باندې به مشتمل وي. لکه مونږ که ووایو چې مراد احمد، نو مراد یو حصه شوه، یو نوم شو، او احمد چې کوم دی نو دا بل نوم شو، بله حصه شوه. اکبر علی، نو ګورئ اکبر چې کوم دی دا یوه حصه شوه، علی چې کوم دی نو دا بله حصه شوه. صبر خان، نو صبر یوه حصه شوه، خان بله حصه شوه. دا خو هسې تاسو له ما مثال درکړو، ټیک ده. ټو نیم نیمینګ سیسټم، دا باینامیل نامنکلیچر زموږ سره ټو نیم نیمینګ سیسټم دی. یعنې مطلب دوه نومونه به یې پکې، دوه حصې به وي، لکه څنګه چې تاسو ته ما وویل مراد احمد، اکبر علی، صبر خان، ټیک ده. نو دا چې کوم دی زموږ سره کارلینیس یا کیرولس لینیس یو ساینټسټ دی چې دا یو باټنیسټ و، په بوټو کې ماهر و. د په 1753 کې په اوله پیره باندې دا سیسټم انټروډیوس کړو، یعنې راوړو یې، ټیک ده. زموږ سره د دې سیسټم څه رولز دي، څه اصول دي. نو رولز اف باینامیل نامنکلیچر. رولز کې اولنۍ خبره دا ده چې name of every type of organism consists of two parts. د هر قسم زندهسر څیز نوم به په دوو حصو باندې مشتمل وي، یعنې دوه لفظونه به پکې وي. لکه څنګه چې تاسو ته ما د انسانانو دا نومونه وویل چې یاره مطلب په دوو حصو باندې مشتمل دی، دغه شانتې به دا هم په دوو حصو باندې مشتمل وي. فرست ورډ چې کوم دی نو دا به زموږ سره جینس وي، اولنۍ حصه به د جینس وي. سیکنډ ورډ چې کوم دی یعنې دویمه حصه دا به د سپیشیز وي، ټیک ده. اوس به تاسو وایئ چې جینس څه ته وایي او سپیشیز څه ته وایي. نو دا خبره مونږ کړې وه DKPCOFGS. مونږ دا خبره کړې وه چې سپیشیز چې کوم دی نو دا سمالېسټ یونټ اف کلاسیفیکیشن دی. کله چې ریلیټډ سپیشیز راوځي شو نو دا جینس جوړوي، کله چې ریلیټډ جنرا راوځي شو نو دا فیملی جوړوي، کله چې ریلیټډ فیملیز راوځي شو نو دا آرډر جوړوي، کله چې ریلیټډ آرډرز راوځي شو نو دا کلاس جوړوي، کله چې ریلیټډ کلاسز راوځي شو نو دا فایلم جوړوي، کله چې ریلیټډ فایلا راوځي شو نو دا کینډم جوړوي، کله چې ریلیټډ کینډمز راوځي شو نو دا ډومین جوړوي. نو دا خبره مونږ کړې وه. نو په دې ځای کې خبره د جینس او د سپیشیز روانه ده، ټیک ده. نو مطلب چې کوم اولنۍ حصه ده دا به د جینس وي، دویمه حصه به یې د سپیشیز وي، ټیک ده. اوس جینس چې کوم کله مونږ شروع کوو نو د دې اولنۍ لفظ به مونږ کیپیټل لیټر کې لیکو، یعنې مطلب په کیپیټل ABC کې به لیکو. او چې د سپیشیز دا کوم حصه مونږ شروع کوو نو دا به مونږ د سمال لیټر نه، یعنې مطلب په سمال ABC کې به لیکو. اگزامپل لکه مونږ راشو ډاګ، د سپي چې کوم ساینټیفیک نیم دی نو هغه دی کینس فیمیلیرس. نو ګورئ ورته دا اولنۍ حصه دا جینس دی او دا دویمه حصه دا سپیشی دی، ټیک ده که نه. اوس دا کیپیټل لیټر او سمال لیټر له مونږ راځو. نو ګورئ د جینس چې کوم اولنۍ ټکی دی نو دا مونږ د کیپیټل C باندې لیکلی دی، ټیک ده که نه. فرست لیټر اف د جینس ویل بی ریټن ان کیپیټل لیټرز، یعنې کیپیټل ABC. نو د جینس چې کوم دا اولنۍ ټکی دی نو دا مونږ کیپیټل لیکلی دی. د سپیشیز چې کوم دا اولنۍ ټکی دی نو دا مونږ سمال F لیکلی دی، ټیک ده که نه. نو دا په دې طریقه باندې وي. دویم رول داسې دی چې کله مونږ ټایپینګ کوو، یعنې مطلب مونږ په لیپټاپ یا کمپیوټر باندې ټایپینګ کوو نو دا به بیا مونږ ایټالیسایزډ کوو، یعنې مطلب په ایټالیک فارم کې به لیکو. ایټالیک فارم مطلب دا دی چې دا به په یو طرف باندې کاږه وي داسې، ټیک ده. لکه په فصل باندې چې سیلۍ راشي او غنم جوار وغیره چې کوم دی نو په یو طرف باندې واړئ، نو دغه شانتې به یې مونږ لیکو. لکه دې ځای ته تاسو وګورئ کینس فیمیلیرس، نو ګورئ C هم کږه ده، A هم کوږ دی، NISFAMIL ټول چې کوم دی نو کاږه دي، بس نور به کې څه نشته. خو مونږ به یې څه کوو؟ کاږه به یې لیکو. دا د دې لپاره چې د دې نورو لیکلو نه دا لږ بدل ښکاري، ساینټیفیک نیم دی که نه. ښه
که کله مونږ بل رول دا دی اصول دا دی چې که کله مونږ هینډ رایټینګ کوو یعنې مطلب په لاسونو باندې مونږ لیکو نو بیا به مونږ څه چل کوو بیا به مونږ سیپریټ انډرلاینینګ کوو سیپریټ انډرلاینینګ یعنې مطلب دا دی چې مونږ به بیا لاندې کرښه راکاږو او دا کرښه به مونږ ځان له راکاږو سیپریټ به راکاږو یعنې مطلب داسې نه ده چې مونږ د دې ځای نه شروع کړو دې ځای ته راورسوو لکه ګوره چې کوم زمونږ سره کینس دی نو د کینس نه مونږ لاندې ځان له کرښه راښکلې ده او چې کوم فیمیلیرس دی نو د فیمیلیرس نه مونږ لاندې ځان له کرښه راښکلې ده ټیک ده نو دا بل اصول دی بل اصول دا دی چې ایبریویشن به کوو یعنې مطلب مونږ به ټوټل نوم نه لیکو یو ټکی به ترې راواخلو خو دا به مونږ صرف د جینس دپاره کوو لکه ګورئ که فرض که په اوله پیره باندې مونږ کینس فیمیلیرس لیکو که نه د سپي ساینټیفیک نیم لیکو نو دا به مونږ پوره لیکو کینس فیمیلیرس به لیکو خو که مونږ په دویمه پیره باندې لیکو یا په درېیمه څلورمه پنځمه پیره باندې لیکو نو مونږ بیا د جینس صرف څه چل وکړو د دې به ایبریویشن وکړو سی به ترې راواخلو او ډاټ به ورسره ولګو او فیمیلیرس به ټوټل دلته ولګو نو دې ته مونږ څه وایو ایبریویشن نو د سی مطلب دا دی چې کینس او فیمیلیرس خو ورسره خپل دی نو دا کینس فیمیلیرس شو ټیک ده ښه نو اوس دا چې کوم دی نو مونږ څلور رولز ووایو که نه څلور اصول مونږ ووایو اولنی دا دی چې د هر زنده سر څیز نوم به په دوو حصو باندې مشتمل وي اولنۍ حصه به جینس وي دویمه به سپیشیز وي جینس چې مونږ شروع کوو دا به د کیپیټل لیټر نه شروع کوو او سپیشیز چې شروع کوو دا به د سمال لیټر نه شروع کوو دا یو رول شو دویم رول دا دی چې کله مونږ ټایپینګ کوو نو دا به ایټالیک فارم کې لیکو صحیح ده که نه کاږه به یې لیکو دریم رول دا دی چې کله مونږ هینډ رایټینګ کوو په لاسونو باندې لیکو نو بیا به مونږ ترې لاندې بیله بیله کرښه راکاږو څلورم اصول دا دی چې کله مونږ اوله پیره باندې یو نوم لیکو ساینټیفیک نیم نو پوره به لیکو خو چې کله مونږ بار بار لیکو نو بیا به مونږ جینس څه کوو ایبریویټ کوو به یعنې مطلب مونږ به صرف د جینس نه اولنی ټکې راخلو بیا به ډاټ لګوو او بیا به ورسره د سپیشي نیم لګوو ټیک ده ښه Linnaeus listed about 4,000 different species of animals and plants. Linnaeus scientist چې کوم botanist و نو د څه چل کړی و 4000 مختلف قسمونه یې د animals او د plants لیست کړي وو سټډي کړي وو کلاسیفای کړي وو نیمز یې ورله ورکړي وو ټیک ده ایگزامپلز که مونږ واخلو د باینامیل نامنکلیچر نو که مونږ هیومن له راشو د انسان چې کوم ساینټیفیک نیم دی نو هغه دی هومو سیپینز ټیک ده نو په هومو کې ګورئ دا زمونږ جینس دی دا زمونږ سپیشیز په جینس کې مونږ چې کوم اولنی ټکی دی نو دا مونږ کیپیټل ایچ لیکلی دی خو په سپیشیز کې چې کوم اولنی ټکی دی اس نو هغه مونږ سمال لیټر کې لیکلی دی دغه شانتي که ډاګ له مونږ راشو نو کینس فیمیلیرس خو تاسو بار بار ووایئ ټیک ده بل دی زمونږ سره کیټ پیشو نو د پیشو چې کوم ساینټیفیک نیم دی نو هغه دی فیلس کیټس نو فیلس ته وګورئ دا جینس دی دا چې کوم دی کیټس دا سپیشیز ده د جینس چې کوم دی اولنی ټکی د کیپیټل اف نه شروع شوی دی په کیټس کې اولنی لیټر چې کوم دی دا د سمال سی دی ټیک ده مسټرډ شلشم براسیکا کیمپسټرس نو کیپیټل بی سمال سی ټیک ده په دې طریقه باندې ستاسو په دې کتاب کې چې کوم دی نو ساینټیفیک انفارمیشنز ورکړي دي چې بعضې نومونه مونږه ساینټیسټ د نوم سره چې کوم دی نو منسوب کوو هغه ته ډیډیکیټ شوي وي ټیک ده نو سم نیمز آر ډیډیکیټډ ټو ساینټیسټس د ساینټیسټ په نوم باندې هغه نوم جوړ شوی وي لکه که مونږ مثال واخلو د مهاشیر فش د مایانو مختلف قسمونه دي یو قسم پکې مهاشیر دی دا نیشنل فش اف پاکستان دی د پاکستان قومي مایع مهاشیر فش دی ټیک ده د دې درې جنرا دي یعنی مطلب 3 جینس دي ټیک ده یو دی ټار بل دی نیولسوچیلس یا نیولسوکیلس او بل دی زمونږ سره نازیریټر نو دا ټار جینس چې کوم دی دا لارجسټ جینس دی یعنی مطلب په دې کې ډېر فش چې کوم دی د مهاشیر هغه پکې موجود دي او په دې نورو دوو کې لږ لږ موجود دي چې کوم ټارپیټورا یا ټارپیټورا چې کوم مهاشیر فش دی دا ساینټیفیک نیم دی نو دا belong to ټار جینس دا د ټار جینس سره چې کوم دی تعلق ساتي دغه شانتي د دوی هم شته خو زمونږ مین مقصد په چا کې دی په دې خبره کې دی چې څه نمونه د ساینټیسټ په نوم باندې موجود وي لکه نازیریټر جینس چې کوم دی دې له مونږ راځو په دې باندې خبره کوو نو نازیریټر جینس له چې کوم دا نوم ورکړی شوی دی نو دا افټر ډاکټر نذیر ورکړی شوی دی ډاکټر نذیر څوک دی دا فشریز ایکسپرټ اف پاکستان دی مطلب فشریز ډپارټمنټ چې کوم دی د مایانو په ریپروډکشن باندې د مایانو په هیلث باندې د مایانو په ډیزیزز باندې د مایانو په ریپروډکشن باندې
مطلب په دې باندې چې کوم دی نو کار کوي یو سړی نو هغه ته موږ فشریز ایکسپرټ وایو ٹھیک ده نو ډاکټر نذیر چې کوم دی نو د پاکستان فشریز ایکسپرټ دی نو ځکه ورته دا نوم ورکړی شوی دی نظریټر ټیک ده د چې کوم دی نو دا جینس ډسکور کړی و په اوله پیره باندې نو په دې کې چې کوم ممبرز دي کوم میان دی پکې نو نظریټر زوبینسیس نو ګورئ ورته زمونږ سره چې کوم دی نو دا جینس شو دا د ساینټیسټ په نوم باندې نظریټر او چې کوم زوبینسیس دی نو دا بیا سپیشیز په نوم چې کوم دی دا سپیشیز ده بیا نظریټر کیلنایډس یا چیلنایډس چې کوم دی نو دا زموږ سره پکې یو بل قسم دی ټیک ده نو زموږ مین مقصد دلته دا دی چې نظریټر چې کوم دی دا زموږ سره یو جینس دی دا د ساینټیسټ په نوم باندې راغلی دی ټیک ده